دا پنډي کرکټ سټیډیم دا بالکل سټیډیم سره ټچ دا ځایونه جوړ شوي دي. دا وګورئ سایډونو ته چې څونه ګندونه پراته دي نو هغه ټول چې دی دلته کې دی کې اچوئ. برپور چې دی کارونه شروع دي هر طرف ته صفایانو کې خلک لګیا وو. PSL شروع کېدو واله دی او د هغې څه میچونه چې دی دلته دې ګراونډ کې به کېږي. السلام علیکم ملګرو، منصف خان یو ځل بیا تاسو ته په خپلې نوي ویډیو کې ویلکم کوم. فرینډز دا وخت چې دی زه پنډۍ کې موجود یم او نن به زه ځمه د پنډۍ کرکټ سټیډیم ته کوم کې چې د PSL میچونه به هم کېږي. زه چې دی د اسلام آباد سینټورس نه په میټرو کې راناست وم. اوس چې دی پنډۍ کې شمس آباد سټاپ باندې کوږ شوم. دې نه پس چې دی زه دې خوا رالم اوس به ځم سټیډیم طرف ته. دې نه پس چې دی خپل سفر شروع کوو او زو ګراونډ طرف ته سټیډیم ته خو زه راورسېدم. خدا راته پته نشته چې دننه به پرېږدي او که نه، خو ګیر چاپېره څه صورت حال دی. دې خوا ورسره یو غټ پارک دی او دا وګورئ دا کانه پینه دپاره چې دی ځایونه یې جوړ کړي دي ماشاءالله. دننه هم ورځو تاسو ورولمه دلته کې چې دی پرېږدي. دا سټیډیم سره ټچ چې دی دا ځای جوړ کړی دی. دا وګورئ دې خوا هم کانې مختلف ځایونه دي او هر ځای کې چې دی مختلف کانې تیاریږي او تیاریانې چې دی زور و شور سره دا وخت شروع دي ځکه چې تاسو ته هم پته ده PSL شروع کېدو واله دی او د هغې څه میچونه چې دی دلته دې ګراونډ کې به کېږي. دا بالکل سټیډیم سره ټچ دا ځایونه جوړ شوي دي. زما فرست ایکسپیرینس دی راغلی یم، ما یې چې خپله هم وګورم او تاسو سره هم دې ویډیو کې شیر کړم ځکه چې د کرکټ سیزن راغلو نو د دې کتونکي او شایقین چې دی ډېر زیات دي. د هغې دپاره چې دی ما دلته کې نن ویزټ وکړو، ما یې چې زه وګورم او خپلو کتونکو سره یې هم شیر کړم په ویډیو کې. وګورئ سایډونو ته چې څونه ګندونه پراته دي نو هغه ټول چې دی دلته کې دی کې اچوئ. برپور چې دی کارونه شروع دي هر طرف ته صفایانو کې خلک لګیا وو. دا وګورئ صفایا والا چې لګیا دی او ګراونډ طرف ته ور روان یو. دننه چې دی تلو اجازت نشته دی خو دا بهر نه تاسو وګورئ ګراونډ چې دی دننه مطلب ویو چې دی لږ لږ ښکاري نو دې ځینې تاسو وګورئ او بهر نه دا تاسو وګورئ د دې پوزیشن داسې قسمه یې ریډي کړی دی او سیکیورټي چې دی ډېر سخت چیکینګ کېږي نو کله چې در سره کارډ مارډ نه وي نو هغې نه بغیر چې دی تاسو دننه نه پرېږدي او مونږ سره کارډ کم دی دوستانو. نو دا هغې وایي چې دی زه دلته نه ویډیو کومه دا پنډي کرکټ سټیډیم چې دی ویو دا وخت تاسو کتی شئ او دا دننه وګورئ. بس کتونکو دا وخت چې دی صفایانې او ټول سیسټم یې چې دی برابر کړی دی او ریډي کوي یې میچونو ته ولې چې وخت ډېر زیات قریب دی او میچونه را لنډ شوي دي او فلحال چې دی مکمل ریډي کړی دی او ډېر زیات نیوز والا هم رالی دي کوریج دپاره. او په دې سایډ باندې چې دی پارک دی ورسره زما په خیال نواز شریف پارک دی. دا د روډ منظر دی. فرینډز بس ډېر کوشش هم وکړو دننه چې دی نه پرېږدي وایي چې لاو نه دی مونږ ورسره ډېر ګپ شپ ولګولو. دلته یو فرینډ و هغه هم ورسره خبرې وکړې خو دننه چې دی پرېږدي نه. او اوس چې دی دا وګورئ بار نه بس داسې صورت حال دی او کوشش مې وکړو بیا مې ورته وویې خو دی وایي چې ډېره سختۍ سره چې دی منې کړي وو. نو بس تاسو دا هر څه وکتل اوس چې دی زه خپله واپسي کوم. دا وګورئ دې ځینه چې دی د سټیډیم ایریا شروع ده او دغه مخامخ سټیډیم دی خو دننه چې دی اجازت نشته. الریډي ما تاسو ته وویل سختۍ سره چې دی پابندي لګولې ده ولې چې میچونه را نږدې دي او وایي چې دننه اجازت نشته دی او کله چې میچونه شروع شي په هغه ورځ به تاسو تللی شئ. نو مونږ خو ډېر کوشش وکړو خو بس چې اجازت نه و نو واپس رالو خو دا ایریا چې دی دې ځینه شروع ده وګورئ تاسو.